خوست کې پاکستاني سرتیرو تالاشي پیل کړې. د خوست د ګربزو د ځان شوره کلي ځینې اوسېدونکي ادعا کوي چې تر یوې نښتې وروسته پاکستاني پوځیانو ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان اړخ ته کورونه تالاشي کړي دي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي او وایي چې پر ټوله خاوره کنټرول لري. د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ د ځان شوره کلي ځینې اوسېدونکي وایي د تېرې جمعې په ورځ له هغه وروسته چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني طالبانو د پاکستان پر یوې سرحدي پوستې برید وکړ، د پاکستان پوځیانو د خوست څو کلي په توغندیو ویشتي دي. دوی ادعا کوي چې پاکستاني پوځیان ځان شوره کلي ته ورغلي او یو شمېر کورونه یې هم په دې نوم تالاشي کړي دي چې د پاکستاني طالبانو جنګیالي پیدا کړي. د یاد کلي یو اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم یې اعجاز خان راپېژني د ویجولت وویل د پاکستان پوځ پوستې دوی ته نږدې پرتې دي او د تېرې جمعې په ورځ یې په درنو وسلو د دوی کلي وویشتل. د تېرې جمعې په ورځ څو ډزې وشوې، پته ونه لګېده چې د دوی لخوا وشوې او که له دې خوا وشوې، خو دوی نوم ورته ورکوي چې د TTP له لوري دا ډزونه شوي دي. له دې نه یو ساعت وروسته ټوپکونه، هوانونه، سپکې او درنې وسلې وې چې 15-16 کیلومتره افغانستان کې کلي وویشتل. 3-4 کسان ټپیان شول. اعجاز خان وایي تر دغې نښتې وروسته په سبا یې پاکستاني پوځیان چې په اردو او پښتو یې خبرې کولې د دوی کلي ته ورغلي، د یو شمېر کورونو دروازې یې ورټکولې او پاکستاني طالبانو پوښتنه یې کوله. نوموړي وویل ځان شوره کلي سره دوی ډېر نږدې سرحد لري، تقریبا 100-1.5 متر کې زموږ کور دی او د دوی پوسته ده. دوی ډېر وخت زموږ کلي ته راځي چې په لاره کې او یا د کور مخې دې وویني غږ در باندې کوي. دوی جمعې ورځ په سبا راغلل، په پښتو یې خبرې کولې، پنجابیان هم ورسره ول. زموږ 3 خپلوان د ترور زامن کېږي، هغوی د کلي سر کې دي، د دوی کورونو دروازې یې ور وټکولې او پوښتنې یې ترې کړي. دا پوښتنه یې کوله چې پاکستاني طالبان راځي، تاسې دلته شپې ورکوئ، چای او ډوډۍ ورکوئ، تاسې یې حمایه کوئ، خو دا واقعیت نه دی، دلته کوم وسلوال نه دي راغلي. د ځان شوري کلي دغه اوسېدونکي وایي چې د پخواني حکومت وروسته پاکستاني پوځیان په ډاډه د دوی کلیو کې ګرځي او هیڅ د ویرې احساس نه لري او داسې فکر کوي لکه په خپله پاکستان کې چې ګرځي. دوی وایي د دوی دوکانونو ته د سودا اخیستلو لپاره ورځي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خوست د پاکستان د پوځ ضروري برید او د افغانستان په خاوره کې د هغوی له لوري تالاشي ردوي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ویچولته وویل دا مطلق موږ ردوو، هیڅ حقیقت نه لري، هیڅ څوک نشي کولی چې زموږ هیواد ته او یا زموږ ارضي تمامیت ته په چپه سترګه وګوري. 2 ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم د خپل پلار د مړینې تلین لمانځلو په مراسمو کې د ګاونډیو هیوادونو له ستونزو شکایت وکړ. قدرمنو لیدونکو، تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.